زه عمیقه توجه غواړم ستاسې توجه اوس نشته زما خبرو ته متوجه ته متوجه اشرف غني نه دی متوجه دا زما خبره باید ورسېږي اشرف غني ته عبدالله کرزي ته چې ته څنګه غافل یاست زه ایله سړی یم دونه غافل ولاکه یم لکه تاسې هغه ورځې مې کرزي ته یو خبر وکړه ما د طالبانو انډیوالي دې شروع کړې ده مه کوه دا کار د خدایه وبېرېږه ولاکه مې بل ډول ورته ویلي اکرم الدین هم ورسره ناست بار راځه چې ډوډۍ وخورو مولوي صاحب ته څه وایي دا زموږ اکثر شاګردان د قطر کې ناست دي ولاکې داسې بولو لکه ښه چې دا دغه انجیري یاسته ور خو زه به یې استولی وای او نو دا د اشرف غني فکر دی چې ته انجیري یاسته د انجیري پر ځای ما واستوي زه جواب وکړم څنګه مات مې شه څنګه به انجیري مات نه مې شه دا نو د کارونو ډیسپلی کوي موږ دلته دعایې ورته کوو چې موږ خدای دې کامیاب کړه نو د خپل درد خبرې راسېږي چې ولا ډېرې مې غوټه کړي د ونه کفایت کوي بیا خدای تعالی عفو ورته وکړو ونه وام اوس په دې باندې چې اوس موږ مطلب په دې دلیل نشو چې اوس مطلب دغه مولوي صاحب دی یا قایي صاحب دی چې اوس دی څه دلیل اوس موږ د موږ حکومت په څه دغه ته مشروع بولي ته وایې دا حکومت مطلب دغه د صحیح په تغلب مشروع بولم عربي مختار دغسې وایي قاضي خان دغسې وایي بزازي دغسې وایي په تغلب باندې مشروع دی هیڅ شک یې په مشروعیت کې ولاړ اول د هغه والد صاحب چې ولاړی پکتیا ته هغه ته ما دعوت حاجي صاحب ورکور دي ودان و هغه ته تا څنګه ووایم هغه دا دغه کې څه وایي حکومت کې ما دا مشروع حکومت کوم حکومت دا د طالبانو حکومت تاریخ د تاریخ اسلامي دا حکومت کې مې وویل ما دا مشروع حکومت اوس هم دا چا په مخ کې درته وایم د ټول جهان په مخ کې درته وایم چې تغلبي حکومت دی که څو کتاب درې راواجې خدمات هغه مشروع حکومت دغه په مقابل کې بغاوت کړی وای واو هغه خو د په مخ کې اوس هم دغه ویل وای اوس هم دغه وایم چې هغه حکومت مشروع په مقابل کې بغاوت کېدل بغاوت و په فساد کې شک نه و د هغه بیا په اخرو شپو کې بیا بیخي پاڅېد هو یار دا اوس حکومت دا اوس نظام دا امارت دا اوس قایي صاحب څه وایي په دې کې د امارت مشروع بولم او حقیقي اسلامي حکومت یې بولم اسلامي حکومت یې بولم مشروع حکومت یې بولم چې یا مې په مقابل کې بغاوت او مخکینی سي مخکې دغه کې خو تا دغه ویل دي په مخکې رژیم کې تا دغه دلایل ویل د خطا څه به مې ویلي یا به خوښ څه ووایم درد به راغلی ویلې مې دي نو تاسې به د خپلې عافیې سره وفا کوئ زه به د خپلې دغه سره وفا کوم د خپله د دغه کار سره به وفا کوم چې ما د دې خبرو نه بالا به توبه کښلې ده د دغه مولاکه یم اوس اورم نه زوره د دې حکومت په مقابل کې څوک مخالفت کوي دې ته څه وایې دغه ته زه وایم چې واجب القتل دی دلایل دې کوم دي دلایل مې دا کتاب دی پښتو عربي څه رقم دغسې به ورته ووایم چې دغه درې طریقې د مشروعیت حکومت دي د مشروع حکومت دي یو دغه دی استخلاف دی د حضرت صدیق اکبر زموږ چې وکړي د خپله ولېدی ضعیف اوس حضرت عمر قومي پر ځای کښېناوه بل دغه ورو رایه ده او بل دغه تغلب دی چې غلبه
یو مسلمان پر هر مملکت چې وکړه او هغه خپل مسلمان و دغه نو تغلبي حکومت بولي. د دې په یعنې د امارت پست مطلب قانوني و شرعي و اسلامي حکومت بولي حکومت او په مقابل کې یې قیام بغاوت بولي. بغاوت بولي. یعنې د دغو باغیانو حکم بیا څه شی ده؟ حکم د باغیانو خو هغه دی تاسو ته معلوم دی چې حکم د باغیانو چې دی وایي واجب القتل دی، قاضي خان وایي. د مشورې نه چې یو کوچنی ځای درکړي اتې په دغه پسې موږ ګرځېدو او په دې پسې ګرځېدو دغه نو چې اوس هغه اصلي حقیقي واقعي نفس الامري معامله درته راواخلم زموږ په الله قسم مې که زه په طالبانو باندې ګران یم ځکه زه یې ناکه یې وویشتم، څلور غښته یې وویشتم، یا زما زوی یا ما که به مې ټک سر ننه پر طالب باندې کړی یې خدای تعالی دې مې دنیا او آخرت ساحل کړي. ټک ودکاوه خلقو ته د جرات ورکړی و جرات خو دوی دغه سرسلي راپسې دغه کړي دي صاحب درلی بوش درلی بوش خلقو په تا دلیل نه وایي ته یو ملا وې درلی بوش درلی بوش خطا خو حضرت آدم علیه السلام نبي و هغه هم خطا شو. ونه خو ما ویل چې طالبانو دغونه د انقلاب خون ته لا یې عالم یې ګیله وایي د ګیلې له ځایه وي نو له خو العالمه نو ډېره ګیله کېږي دغه د عوامو دونه ګیله نه کېږي. خو ما د خطا عذر درته وکړي او معنا دا ده چې طالب به خامخا تا په مقابل کې د تا د دغسې ویناوو په مقابل کې په هغه ټیم کې خامخا به یې دغه کوو ځکه په تا باندې زرو کسو دلیل نه وایي عامو دغه په دا رژیم پسې خلک اوسي دا د دا قاید صاحب دا د موږ ته دا فتواوې راکوي. بله خو موږ یو عام عافیت امید درلود راغلو بیا دغه